په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، نن د رښتینې مینې روغ لیوني ناول 2مه برخه ده. په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې سئ او د خوښې وړ مو وګرځي. ګلالۍ وویل: په دې وروستۍ خبره دې پوه نه سوم. ما ورته وویل: زړه راته وویل که چیرې ته ځې زه نه در سره ځم. ګلالۍ وویل: زموږ نو دونه بخت چیرې و؟ ما ورته وویل: ګلالۍ ته څونه مهربانه یې. ګلالۍ غلې سوه او داسې ښکارېده چې زړه یې یو څه ویل غوښته، خو پښتنې حیا اجازه ورنه کړه چې څه ووایي. په دې وخت کې د کږدیو سرونه ښکاره سول. ما ګلالۍ ته وویل: ته اوس ولاړه سه، زه د مازدیګر لمونځ همدلته کوم، بیا درځم. ګلالۍ وویل: ښه دی، لږ ژر راسه. ما ورته وویل: سمه ده. ګلالۍ ولاړه او زه پاته سوم. زه بیا د عقل او زړه په کشمکش اخته سوم. د یوې خوا د مور او پلار مینه او د بلې خوا د ګلالۍ سوځونکی عشق داسې قوتونه وه چې ما د یو په مقابل کې هېڅ هم نه سوی کولی. دستي مې بیا ډېر وژړل. تر ډېرې ژړا وروسته پر لمانځه ودرېدم او چې لمونځ مې وکړ، په ژړا کې مې له سپېڅلي خدای څخه وغوښته. ډېر وخت پر سجده پروت وم او خدای ته مې زارۍ کولې چې سر مې راپورته کړی وخت ډېر تېر سوی و. ژر ژر راولاړ سوم او د کږدۍ خواته روان سوم. کږدۍ ته چې ورسېدم، کریم کاکا د لرې راغږ کړه: چیرې تللی وې؟ ما چې ویل کالي دې موږ ته راپرېښول او ته ولاړې. خو ګلالۍ زړه راښکي او ویل چې هلته یې لمونځ کاوی، راځي. ما وویل: هو، په دا خلاصو دښتو کې ګرځېدم، زه عادت لرم چې هره ورځ یو څه وګرځېږم، ډېر خوند لري. وروسته مې لمونځ وکړ او راغلم. کریم کاکا وویل: بې غمه اوسه، تر دې وروسته به ډېر وګرځېږې او په ګرځېدو به ستړی سې. ما ورته وویل: زه په ګرځېدو امخته یم، نه ستړی کېږم، بلکې هر څونه چې وګرځېږم خوشحالېږم. پلي ګرځېده خو د انسان روغتیا ته فایده رسوي. تاسې وګورئ، ستاسې او د هغو خلکو چې پلي نه ګرځي څونه توپیر دی. کریم کاکا وویل: دا خو دې رښتیا وویل، سره د دې چې بازاریان ډېر ښه شیان خوري، پاک او سوتره ګرځي، بیا هم ټول ژیړ زبېښلي وي. ما ورته وویل: ستاسو او د ښاریانو دونه توپیر دی. دغه ناجوړي چې ګلالۍ تېره کړه، که یوې ښاري نجلۍ تېره کړې وای، یقینا په 10 ورځو به هم پورته سوې نه وای. خو ګلالۍ نن دروند ژی پر اوږو راخیستی و. د دې وجه دا وه چې تاسې پیاده ډېر ګرځئ، او بل دا چې تاسو په پاکه هوا کې ژوند کوئ. د ښار هواوې ډېرې بدې دي. ګلالۍ وویل: ته خو بازاري یې، ته ولې داسې ښه صورت لرې؟ ما ورته وویل: هو، زه هم څه ناڅه بازاري یم، او څرنګه چې زه تل د ښار د باندې اوسېدلی یم او کور مې هم د ښار د باندې په کلي کې دی، او بل دا چې هر سهار 2 ساعته پیاده ګرځم، نو ځکه زما صورت یو څه ښه دی. موږ ټول د کږدۍ مخې ته ناست وو. نږدې په نغري کې اور بلېدی او د ګلالۍ مور ناسته وه، خپله کټوې پخول. ګلالۍ وویل: بابا اکرم خان دي خو بیا نه راوګرځېدل. کریم کاکا وویل: اوس دستي به راسې. مازدیګر یې زوی راغلی، ویې ویل: که لمونځ په جمع کېږي موږ به درسو. ما ورته وویل چې اوس معلم صاحب نسته، ماښام او ماخڅن به یې په جمع وکړو. کریم کاکا خپلې خبرې کولې چې اکرم خان او نور 12-13 تنه ورسره وراغلل. ګلالۍ وویل: هغه دې راغله، هغوی راورسېدل. په هغو کې نور نوي خلک هم وه، ځکه هغو زما سره د لاس روغبړ وکړ. د هغو تر روغبړ وروسته اکرم خان راته وویل: ملا صاحب، پتنګ سوی خو به نه یې؟ ما وویل: ولې به پتنګېږم؟ اکرم خان وویل: تر څو زموږ د ژوند سره بلدېږې، لږ لږ به پتنګېږې او خفه کېږې، او که بلد سي انشاءالله بیا نه خفه کېږې. ما وویل: ولې به خفه کېږم؟ زه تل له کوره لرې اوسېدلی یم. ما ته د خټو کورونه او ستاسې کوژدۍ توپیر نه کوي، بلکې ستاسو ژوند تر کلیوالو ښه دی، ځکه تاسې تل په آزاده هوا کې ژوند کوئ. د اکرم خان په ملګرو کې یې وویل: ماښام دی، راځئ چې لمونځ وکړو. ټول د لمانځه لپاره له ځایو راپاڅېدو. خپل څادرونه مې پر مځکه وغوړول. زما و مخ ته کریم کاکا خپل څادر وغوړاوه او زه د اول ځل لپاره د امام په توګه په لمانځه کې دمخه سوم. لمونځ مې وکړ. د لمانځه په پای کې مې د نورو دعاو وروسته داسې دعا وکړه: پروردګاره، په موږ کې د علم او پوهې جذبه پیدا کړې.
او دا جهل او ناپوهي راڅخه لرې کړې. لوی رب افغانستان ستا په ساتنه وساتې. خالق زموږ د وطن دشمنان وشرموې. خدای په وطن کې مو اتفاق پیدا کړي. کریم کاکا، اکرم خان او ملګرو یې یو بل ته هیش هیش کتل. زه به پوه سم چې دوی وایي چې دا څه ډول دعا ده، ځکه چې دوی د مخه تر دې صرف د ملا د خولې اورېدلې وه چې خدای ما وبخښې، زما مور او پلار وبخښې. زما وروستۍ دعا و دوی ته بیخي ناولده وه، ځکه دې خوارانو تر اوسه د ملا د خولې دا جملې نه وې اورېدلې او حیران یې یو بل ته کتل. دعا خلاصه سوه او ټول ولاړ سوه. پاته لمونځ چې مې خلاص کړ، اکرم خان او ملګري یې د خپلو کورو په خوا روان سوه. زه او کریم کاکا د کږدۍ مخ ته کښېناستو. د ګلالۍ مور ډېر مزهداره چرګ پوخ کړی و. ډوډۍ مو په ډېره مزه وخوړله. ګلالۍ او مور یې هم زموږ سره پر یوه کاسه ډوډۍ وخوړل. کریم کاکا لا د ډوډۍ د مخه خپلې میینې ته وویل: د ګلالۍ مورې، تا خو ویلي و چې معلم صاحب زموږ اولاد وي او زموږ سره به پر یوه کاسه ډوډۍ خوري. نو راسئ تا او ګلالۍ هم زموږ سره پر کاسه ډوډۍ وخوري. هغوی هم بې له ځنډه راغلې او زموږ سره پر ډوډۍ کښېنستې. که مې رښتیا وپوښتې، دغه ډوډۍ دونه مزه راکړه چې ما په خپل ټول عمر کې داسې خوندوره ډوډۍ نه وه خوړلې. تر ډوډۍ وروسته ګلالۍ ډېرې د مزې چای وایشولې. چای مو لا نه وې خلاصې کړي چې د کلي خلک بیا د لمانځه دپاره راغلل او زموږ شاوخوا ته کښېنستل. کریم کاکا ټولو ته یوه پیاله چای ور واچولې چې چای خلاصې سوې د دې دپاره چې دوی د هغه تېروتنې څخه وباسم کوم چې د ماښام په لمانځه کې مې دعا کړې وه. نو اکرم خان ته مې داسې وویل: اکرم خان کاکا، زما د ماښام دعا خو تاسې ته نوې نه وه. اکرم خان خپلو ملګرو ته وکتل او بیا یې وویل: موږ خو ړانده یو، په څه نه پوهېږو. رښتیا همدا ده چې ستا دعا موږ ته نوی شی و. موږ تر اوسه داسې دعاوې نه وې اورېدلې. زه چې کور ته ولاړم له ځانه سره مې وویل: ملا صاحب خو نن ډېرې ښې دعاوې وکړې، دا نورو ملایانو ولې داسې دعاوې نه کولې؟ ما ورته وویل: که څوک رښتیا عالم وي نو د هر څه د مخه باید د خپل قوم او وطن خیر وغواړي، ځکه تر څو چې ټول قوم یو نسي او ټول وطن آباد نسي، یو سړی او یا څو تنه خو نسي آبادېدلی. نو ځکه هر سړی باید د خپل قوم او وطن نیکبختي وغواړي. که وطن آباد سي، یوازې د ځان خیر غوښتل ښه نه دي. او ګوري زموږ وطن څونه پراخ دښتونه لري. که موږ پوهه پیدا کړو او د پوهې په زور دا دښتې تر اوبو لاندې کړو، څونه خلک به د مځکو او کورو خاوندان سي او یو سړی به هم بې مځکې پاته نه سي. اکرم خان او ملګرو یې زما خبرې ډېرې په دلچسپي اورېدلې او په دې پوه سوم چې زما خبرو ډېر خوند ورکوي. د اکرم خان په ملګرو کې یوه داسې وویل: یار ملا صاحب، خدای دې خیر درکړي. موږ ته خو تر اوسه ملایانو داسې ښې خبرې نه وې کړي. هغوی چې به موږ ته خبرې کولې یوازې د زکات او سرسایې خبرې وې. هغوی یوه ورځ هم ونه ویل چې خدای دې موږ د دې خوارۍ او غریبۍ خلاص کړي او خدای جل جلاله دې زموږ وطن د بدبختیو څخه وساتي. تا دې د خدای خیر درکړي. زما هم ستا خبرې ډېرې خوښې سولې. ما ورته وویل: دا خو زما انساني او پښتني دنده ده. زه به انشاءالله تر دې وروسته ډېرې داسې ښې خبرې وکړم چې تاسو تر اوسه پورې نه وي اورېدلې او په داسې ډېرو شیانو به مو خبر کړم چې تاسو تر اوسه نه یاست په خبر. کریم کاکا وویل: راځئ چې لمونځ وکړو، ماخستن دی. د ماخستن لمونځ مو هم وکړ. اکرم خان او ملګري یې خپلو کورو ته ولاړل. زه او کریم کاکا د کږدۍ مخې ته کښېنستو. کریم کاکا ګلالۍ ته وویل: د معلم صاحب ځای د کږدۍ په دننه کې ور واچوه. هوا سړه ده، د باندې یخ دی. ګلالۍ وویل: ښه دی بابا. ما ورته وویل: زه خپل ځای په خپله اچوم، زه بل چا ته تکلیف نه ورکوم. ګلالۍ وویل: بابا دی رښتیا وایي، نن به دی خپل ځای په خپله واچوي او بل دا چې د ده د بسترو په خلاصولو نه پوهېږم. نن به یې وګورم، بله ورځ به یې بیا زه ور واچوم. زه له ځایه ولاړ سوم. خپله بستره مې له بستره بند څخه خلاصه کړه او د کږدۍ په یوه کونج کې مې وغوړول. ګلالۍ د بسترې خلاصېدو ته په ځیر ځیر کتل او چې ما بستره وغوړوله نو ګلالۍ وویل: اوس مې زده سوه، وروسته تر دې به یې زه غوړوم. د تل یا میزان 5مه ورځ نننی سهار 5 بجې په ډېر تلوار د خوبه راویښ سوم. ما سر راپورته کړي که مې کتل چې کریم کاکا، ګلالۍ او د ګلالۍ مور د کالو په ټولولو بوخت وه. زه پوه سوم چې د کوچېدو وخت دی.
ژر ژر راولاړ سوم او خپله بستره مې وتړله او د کږدۍ د باندې مې راوایستل. کریم کاکا زما پاڅېدو ته ځیر سو او خپلې معاینې ته یې وویل. دا د معلم صاحب هم پاڅېدی. ګلالۍ چې د پلار خبره واورېده نور کار یې پرېښوی او زما د بسترې د ټولېدو په نیت کږدۍ ته راننوتله. چې پر ځای یې بستره ونه لیده ما ته راغله. ما ورته وویل چې ما خپل کار په خپله کړی دی، بل کار راوښیاست چې ویې کړم. کریم کاکا وویل ته بل کار نه لرې، اس په دې ګلالۍ زین کړې ده، نور کار موږ ته پرېږده، ته زموږ سیل کوه. کریم کاکا دا خبره وکړه او د کږدۍ خواته ورغلی. ګلالۍ او مور یې هم ورغلې. زه د کږدۍ لرې د یوه پاڼو سوري ته کښېنستم او د خپلو یادښتونو په لیکلو مې پیل وکړ. غرمه بیرته کږدۍ ته راغلم. په تیره او ټپۍ ډوډۍ او کرتو غوړي مو وخوړل. تر ډوډۍ وروسته مې و کریم کاکا ته وویل زما کږدۍ خو لکه چې نه سوه برابره. کریم کاکا راته وویل چې کږدۍ خو اوس نسته، په کلات کې ښې خیمې پیدا کیږي، هلته به یوه ښه خیمه در رانیسو. تر کږدۍ خیمه ښه ده او بیا خاص ستا لپاره. ما ورته وویل ډېره ښه، یوه خبره ومې کړه. په دې وخت کې ګلالۍ چای راوړې. کریم کاکا ګلالۍ ته وویل معلم صاحب وایي چې ژر سبق راواخله، څنګه کوې؟ ګلالۍ وویل بابا تر دې نو ښه خبره چیرې ده؟ زه خو چې دته دونه خوشحاله وم، خو د همدې لپاره خوشحاله وم چې سبق به د خیره سره راته ووایي. کریم کاکا ورته وویل هو لورې، سبق به له خیره سره شروع کوې، خو هر کله چې پر ځای سو په دې کډو او بار کې خو سبق ویل هم نه کیږي. ما ورته وویل ولې نه کیږي؟ دا د اوس تر مازدیګره پورې ډېر وخت سته او هره ورځ هم دونه وخت وي، دا خو د سبق ویلو لپاره ډېر وخت دی. کریم کاکا وویل ګلالۍ خو ډېر کارونه لري، اوښان باید ماړه کړي، اسپه باید وپیایي، د ډوډۍ د پخولو بوټي باید برابر کړي او اوبه هم راوړي. ما وویل که داسې کارونه وه دا خو بیخي نه خلاصیږي. کریم کاکا وویل یا چې شورا وخت ته ورسېدو هلته دوې نیمې میاشتې تېروو، اوښان شپون بیایي، یوه اسپه ده د هغې دپاره به پروړ واخلو. ما وویل شورا وخت ته به کله رسیږو؟ کریم کاکا وویل 25 ورځې کې به ورسیږو. قدرمنو دوستانو د ناول اومه برخه همدلته پای ته رسیږي، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي.